دغه خواته خیمې درته لګېدلې دي شپه پکې وکئ ورځ تېره کئ نورې خیمې مو په کار وي په ایمان درته وایمه د دې جرګې انتظامات دا خپلې ګردې به ورته خرڅ کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې قسم سره درته وایم ما انتظامیه ته د جرګې انتظامیه ته اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلو په موږ غږ کوئ موږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو خو دا جرګه به کمزوري نه کړو تاسو به یو کار کوئ تاسو به درېیمه ورځ پر دلته انتظار کوئ تاسو به دلته د بدنظمۍ نه شکار کېږي هر ګوند ځوانان ناست دي دلته د هرې سیاسي پارټۍ او د سماجي تنظیمونو ځوانان دي د خپلو مشرانو سره مینه لري چې کله ستاسو مشران راځي باید تاسو منډې د دوی سره تصویر او ملوېدلو کوشش نه وکئ داسې د تحریک ځوانانو ته هم وایم چې تاسو به هم دا حرکت نه کوئ ولې چې بیا نه کېږي مشوره نه کېږي نن جرګه شروع کېدونکې وه ولې نه شوه شروع د هغې وجه درته ښایمه ګران ورور ستا دا کوشش چې خلک کېنوي دا نوره بې ترتیبي جوړوي به یې کېنوه څوک ناست دي صحیح ده څوک ولاړ دي زه خبره ورته کومه تېرېږي محترمو جرګه څه وشوه